د ولسمشر غني لخوا زبردست اقدام د ملي شورا د غړو پر وړاندې نور با وکیلان د قاچاق او خپلسریو حق نه لري د چې حکومت د پارلمان غړو په اړه تازه څه پرېکړه کړې ده دلته له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. لیدونکو سلام وخت مو په خیر. تر دې وروسته به د پارلمان غړو ته نمبر پلیټونه د بایومیټریک پر اساس ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي له کورنۍ چارو وزارت سره هغه هوکړلیک لاسلیک کړ چې پر اساس به نور د ملي شورا غړو ته نمبر پلیټونه د بایومیټریک په واسطه ورکول کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل وایي په دې کار سره به له یادو نمبر پلیټونو څخه د ناسمې استفادې مخه ونیولی شي. ضیاءالحق امرخیل وایي دا پروسه د ولسمشر غني په هدایت له اړوندو ادارو سره چمتو شوې ده او په دې کار سره به نور له یادو نمبر پلیټونو څخه د ناسمې استفادې مخه ونیول شي. د معلوماتو پر اساس د ملي شورا ډیری غړو له خپل نفوس څخه په استفادې څو نمبر پلیټونه اخیستي او په یو کلي موټر یې نصب کړي دي چې تر ډیره په لویو ښارونو کې د ناامنۍ او قاچاق لپاره ترې استفاده کیږي. په ناامنۍ او قاچاق کې د دغو موټرونو د ښکېلېدو په اړه تر شکایتونو وروسته ولسمشر غني کورنۍ چارو وزارت او اړوندو ادارو ته دنده سپارلې چې د ملي شورا غړو ته به نور دغه نمبر پلیټونه د بایومیټریک پروسې پر اساس ویشل کیږي تر څو د ناسمې استفادې مخه ونیولی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.